بسم الله الرحمن الرحیم. د فیسبوک معزز دوستانو سلامونه او احترامات مې ومنئ. الله دې وکړي چې ټول روغ جوړ او د صحت کلمه پر تن وي. ملګرو، تیرو درسي لیکچرو کې موږ په مخارجو باندې خبرې وکړې چې مخارج مو په تفصیلي شکل سره بیان کړه. د مخارجو درسي لیکچر تکمیل شو او مخارج موږ تقریبا په عمومیاتو کې او په خاص کوم مخارج چې و هغه ټول عمومي مخارج چې 11 مخارج و هغه موږ ټول په جزئیات سره یو په باره کې خبرې وکړې. نن صفات د حروفو ته داخلیږو. نن په صفات د حروفو یا د عربي ژبې د تورو په صفاتو باندې خبرې کوو چې صفت اصلا څه شی دی او څومره کوم صفاتونه لري. نو په دې باندې نن په صفات د حروف خبرې کوو. اول ابتدا څخه مرګلو کله چې موږ د تجوید لړۍ پیل کړه، په ابتدا کې موږ په احکامو د تورو باندې خبرې کړې دي چې هغې کې مثلا موږ هغې کې اقلاب، ادغام، اخفا، اظهار، همداسې چې کله سکون په باره کې متحرک، همداسې مد په باره کې د شد، همداسې په جزئیاتو خبرې وکړې په هغه مواردو کې. وروسته له هغې نه بیا موږ مخارجو ته داخل شو چې مخارجو کې مو په د 11 ټولو عمومي مخارجو باندې خبرې وکړې او 15 هغه خاص یا په اصطلاح هغه عمومي ټول مجموعاً چې کوم مخارج دی په هغې باندې مو خبرې وکړه چې هغه 15 بیا په ټوله کې 15 مخارج و. په 15 کې بیا تقریبا چې نن مجموعه کوم مخارج و هغه 11 مخارج و. په هغه 11 مجموعي یا په ټولو مخارجو باندې موږ په جزئیاتو خبرې کړې دي، هغې کومه ستونزه نه وه. نن دریم اساسي موضوع د تجوید ته داخلیږو چې هغه صفات د حروفو دي، یعنې د عربي ژبې د تورو صفات دي. مخکې د دې نه چې صفات ته داخل شم غواړم چې مختصرې په مقدماتي شکل د صفاتو په هکله خبرې وکړم چې صفت یعنې څه. اصلا مرګلو صفت کلمه موږ تاسو په خپله ژبه کې د صفت په توګه کاروو. صفت اصلا دې ته ویل کېږي په خپله لغتن چې هغه پیوست وي یا تړلی وي په غیر پورې، یو غیر پورې تړلی وي. دا په دې معنی چې که چېرته یو غیر شی وجود ولري نو صفت وجود لري، او که غیر شی وجود ونه لري صفت نه موجودیږي. یعنې د غیر شي په موجودیت سره صفت موجود، په عدم موجودیت سره صفت عدم. نو مطلب ده چې صفت یو دغسې مستقل او خپلواکه شی نه دی چې په خپله قیمې مقامې په خپله قرار ولري. دا په یو بل شي پورې پیوست دی. دغه اصل د بل شی دی، غیر شی دی. اصل دا دی، نه صفت. که چېرته دا وجود لري صفت وجود لري، او که دا نه لري صفت مستقلا منځته نشي راتلی. مثلا که زه ووایم چې فلانی یو ښکلی سړی دی یا اخلاقي سړی دی یا مثلا تعلیم یافته سړی دی، عالم دی. زه وایم چې مثلا فلانی عالم دی. څوک عالم دی؟ عالم یو صفت دی. څوک نو دا به یو کس وي چې څوک صحیح، او که دغه سړی نه وي نو دغه عالموالی په خپل ذات چې یو صفت دی دا نه واقع کېږي، یعنې منځته نشي راتلی. پس صفت دا معنی چې همیشه په یو غیر پورې باید تړلی وي. که غیر وجود ولري صفت وجود لري، که یو بل شی وجود ونه لري صفت وجود نه لري. مثلا که زه وایم چې دا دیوال سپین دی، دغه سپین دغه صفت دی، دا اصل شی چې دی هغه دیوال دی. نو که دیوال وجود ولري د سپینوالی وجود لري، که دیوال نه وي دغه صفت وجود نه لري. نو موږ بیا نشو دغه صفت یو چیشي ته نسبت ورکو. طبعا یو شی باید وجود ولري چې تر څو دغه صفت هغې ته نسبت وشي. نو صفت لغتن دا معنی چې په یو غیر پورې باید تړلی وي. یعنی مطلب ده که ته ښکلی او تور او سپین د هر څه وایي، په حقیقت کې یو اصل پورې باید دغه صفت پیوست وي تر څو چې یو اصل وجود ونه لري خود به خود صفت منځته نشي راتلی. دا مهمه. او موږ چې کله مرګلو دلته اصطلاحاً یعنی د علم تجوید کې د صفات د حروفو یا د عربي ژبې د تورو صفاتو یادونه کوو، دلته موږ هدف څه شی دی؟ دلته زموږ هدف دا دی چې موږ په مخارجو کې خبرې وکړې. په مخارجو باندې ما درته وویل چې مخرج هغه ځای ته ویل کېږي چې هغې نه اواز یا صوت د توري راوځي، یو حرف اواز راوځي، یو حرف خارجیږي. صحیح شو؟ هغه ما درته ویلې چې هغې ته مخرج وایي. اوس صفت کله چې اصطلاحاً په علم تجوید کې موږ په دې باندې بحث کوو، هدف مو دا دی چې دغه حرف چې د کوم مخرج نه راوځي دا په کوم کیفیت راوځي.
نو موږ د یو مخرج نه د عربي ژبې د توري د اواز په کیفیت باندې خبرې کوو چې دې ته اصطلاحاً هم صفت ویل کیږي. مطلب دا چې کله مخرج څخه یو حرف یعنی روزی دغه صوت یا دغه اواز په کوم کیفیت سره روزی، نو اصطلاحاً صفات د عربي ژبې د تورو د کیفیت او ماهیت څخه بحث کوي چې دا په کوم کیفیت خارجيږي. صحیح دی، مثلا که زه وایم چې شین، یا مثلا زه وایم چې شین یا وسط اللسان مثلا د منځنۍ حصې د ژبې نه خارجيږي، مثال یا جیم مثلا وایم چې وسط اللسان نه خارجيږي اج، نو دا په کوم کیفیت خارجيږي، یا شین اش په کوم کیفیت سره خارجيږي، آیا دا همس دی که دا جهر دی، مثلا په کوم کیفیت سره په کوم یانده، نو دا او سا بندیږي که سا خلاصیږي، نفس قید شي او که نفس باید وچلیږي، جریان پیدا کی، یا انحباس دی نفس دی که جریان دی نفس. نو مطلب دا نو دا ډیر اړین موضوع مرګرو چې اصطلاحاً دا منه چې دغه توری د مخرج نه په کوم کیفیت او ماهیت سره باید ادا شي. نو مطلب دا چې صفت اصطلاحاً د عربي ژبې د تورو د کیفیت او ماهیت څخه بحث کوي. دا ډیر اړینه موضوع. اوس مرګلو دې ته راځو چې صفات په څو ډوله دي. صفات اصلا په عمومیاتو کې ډیر په عمومي ډول په دوه ډوله دي، چې یو ذاتی یا لازمی صفات دي او دویم عرضی صفات دي یا عرضی. اصلا دغه موږ تاسو ما درته وی چې ضاد په عربي ژبې دا اصلي توری دی، خو موږ تاسو په کله چې ضاد وایي موږ تاسو زواد غوندې لکه تلفظ کوو، لکه موږ اصلا فضل دی موږ وایو چې فضل، دا د الله فضل دی کنه، عربي کې فضل لکه فضل داسې شی نشته. نو موږ کله چې عارض یا عرضی یا عریضه وایو لکه داسې موږ عریضه وایو، عرضی اصلا عرضی لکه ضاد دی، نه زواد لکه زواد نشته. موږ خو کله نه کله ولا ضالین کې ولا زوالین وایو، دا موږ خپله اشتباه دی، عربي ژبې اصولو کې دغسې څه نشته. نو مطلب دا که ووایم چې عرضی خو مطلب دا چې عرضی. نو دا صفت په مجموع کې په دوه ډوله دی، یو لازمی یا ذاتی صفت دی. ذاتی صفت دا منه چې په ذات د حرف کې وجود لري، لا ينفك دی، یعنی د حرف نه جدا کیږي نه، هر حالت کې د حرف سره وجود لري، هغه که ساکین وي، هغه که متحرک وي، هغه کې که مثلا هر حالت وي، مثلا که د تنوین په حالت کې، په هر حالت کې چې وي حرف سره عین صفت وجود لري. ځکه دا ذاتی ځکه یا لازمی ځکه ورته ذاتی دا معنی چې د په ذات د حرف کې دغه صفت وجود لري، دا نه بیلیدونکی صفت دی، په هر حالت کې د صفت سره د حرف سره مرګلی دی اړوند صفت، دغه ذاتی صفت وایي. بل ته عرضی یا عرضی صفت دې ته ویل کیږي چې کله د حرف سره مرګلی وي او کله نه وي، یعنی ځینې حالات دا مجبوروي چې دغه یو صفت ورکړي، کله هغه حالات داسې شي هغه سبب یو ځینې عوامل وي چې د دې سبب شي چې دا داسې صفت باید غوره کړي، او بیا عوامل که له منځه لاړ شي دغه مثلا دغه صفت هم له منځه ځي. مثلا که زه مثلا ترقیق او تفخیم په باره کې را چې دی همیشه ډکه نه ویل کېږي، را لکه ډکه موږ وایو چې را، خو په هغه صورت کې چې را باندې فتح وي دا ډکه ویل کېږي، که را باندې ضمه وي دا ډکه ویل کېږي، خو که را باندې کسره یعنی زیر شي دا بیا تشه ویل کېږي. وګوره دغه تفخیم صفت داسې عرضي دی، مثلا که مثلا رای مفخمه وي یا مثلا یا ضمه ولري پیخ ولري، نو دغه صفت ورسره شته، که کسره ولري دا صفت بیا نشته. نو مطلب د عرضي صفت دې ته ویل کېږي چې کله د حرف سره وجود لري کله نه لري. اوس راځو دې ته، زه به انشاءالله په تختې باندې دغه ټوله دغه خبرې کومه، خو اوس اصلي خبره دا ده چې د ذاتي صفت په څو ډوله دي. ذاتي صفت بیا مرګلو په دوه ډوله دي. ذاتي صفت یو هغه دی چې متضاد لري یا ضد لري، او ځینې هغه صفتونه دي چې ضد نه لري. هغه صفتونه ذاتی یا لازمی صفتونه چې ضد لري هغه په 15 ډوله دي، چې یو خپله ده، یو ضد دی چې په مجموع کې 10 ډوله کیږي. او هغه صفتونه چې ضد نه لري، مثلا لکه تفشی، لکه قلقله، لکه مثلا تکریر، او مثلا دغه موارد چې دي دا اوه مجموع کې اوه ډوله دي چې 11 کېږي، خو یو اتم هم ورسره شته چې د غنه په نامه دی. زه به په هغې باندې هم خبرې کوم. ځینې د غنه د صفت په توګه نه مني، خو تاسو ته ما په غنه کې یو اشاره کړې وه چې غنه کې کله تطویل او تقصیر راشي دا بیا صفت کېږي. غنه هم مخرج دی او هم صفت، خو صفت په هغه وخت کې کېږي چې کله دغه غنه کې تطویل او تقصیر موضوع مطرح شي.
نو هغه صورت کې بیا غنه مخرج نه دی بلکې غنه یو صفت دی. نو زه به دغه اتم صفت په غیر متضاد کې د غنه په نامه دم درته تشریح کوم. د هغه مخرج سره ما مخکې فرق کړی دی په مخارجو کې چې د غنه کله د صفت په توګه کارول کېږي کله د مخرج. نو انشاءالله زه به بیا په صفاتو کې د غنې ځای ته چې راورسم زه به بیا دغه توپیر درته وایم چې غنه کله د تطویل او تقصیر په صفت باندې مطرح شي. نو څنګه نو زه به مرګلو کمره اړوم تختې ته انشاءالله په اخري وخت کې که چېرته ما دغه همس او جهر په باره کې خبرې کولې ممکن بیا کمره راواړوم یو څو خبرو ته. خو زه به فعلا کمره واړوم تر څو دغه صفات د حروف موږ هلته مثلا تشریح کړو چې تختې باندې چې ښه معلومات وشي. وایه درېږه چې زه دغه یو دقیقه چې زه به د هغه لږه برابره کړم. ښه مرګلو زه وګورم چې تخته تاسو ته سمه کله معلومه شي انشاءالله چې اوس به دې کې ستونزه نه وي انشاءالله چې سمه به معلومیږي. ښه مرګلو نن په صفات د حروفو باندې خبرې کوو. ما مخکې درته وویلې چې صفات یعنې څه. زه به اوس د حروفو یا د تورو کله چې زه وایم مرګلو چې د حروفو صفات یا د تورو صفات زما هدف د عربي ژبې د تورو صفات دي نه د کومې بلې ژبې. مطلب ځکه چې موږ قرآن عظیم الشان لکه تجوید وایو قرآن عظیم الشان په عربي ژبه نازل شوی نو طبعا موږ به د عربي ژبې د تورو صفات وایو نه د نورو حروفو. نو مطلب دا چې اوس زه وایم چې د صفات د تورو صحیح شو د عربي ژبې زه باید داسې ولیکم د عربي ژبې یا د عربي تورو که مستقیم ووایم د ژبې نه به هم تېر شو د عربي د عربي ژبې د تورو صفات. صحیح مرګرو مخکې مې درته وویلې چې دا صفات په مجموع کې په دوه ډوله دي. صحیح شو په مجموع کې ما درته وویل چې په دوه ډوله دي. یو ذاتي صفات دي ذاتي یا ځینې وخت کې لازمي ورته وایي لازمي. صحیح ذاتي صفات یا لازمي صفات. زه به دا چې تاسو الف فکر ونه کړئ دا به لږ داسې کوک کړمه یا به دلته یو واغه ورکړمه قوس چې تر څو دا تاسې اډه نه شي. ذاتي صفات یا لازمي صفات. او بل چې دی عرضي عارض چې موږ تاسو ورته وایو چې عرضي صفات دی. اوس مرګلو دغه ذاتي صفات بیا په دوه ډوله دي. صحیح شو دا بیا په دوه ډوله دي. په دا یو هغه صفات دی چې زید ولري هغه صفات چې متضاد لري هغه صفات چې متضاد یعنی زید متضاد ولري یعنی زید ولري هغه صفات چې متضاد نه لري یعنی زید نه لري. صحیح شو دغه ذاتي صفات بیا ما درته وویل چې مطلب دا چې ذاتي صفتونه یا لازمي صفتونه بیا په دوه ډوله دي. یو هغه ذاتي صفتونه دي چې ضد لري یو هغه ذاتي صفتونه دي چې ضد نه لري. کله چې موږ په علم تجوید کې اکثره د صفاتو په باره کې خبرې کوو موږ معمولا د ذاتي صفاتو په باره کې خبرې کوو ځکه عرضي صفات که فکر مې تاسو ته ما اکثره هغه دلته لیکم هغه موږ په احکام د حروفو کې هغه ویلي دي. ښه مرګرو اوس دا چې زید لري هغه کوم دي. صحیح شو مثلا یو که زه دلته ولیکم الحمس صحیح شو الحمس دی دا یو صفت دی دې متضاد چې شه دی الجهر. صحیح الجهر مثلا حمس او جهر دا د یو بل متضاد دی. مثلا حمس ځانته یو صفت دی خو د دې ضد چې دی دا متضاد دا په 15 ډوله دي. کوم چې متضاد یعنی ضد لري دا 15 ډوله دي. حمس او جهر حمس یو دی صفت دی او متضاد جهر دی. هغه حروف چې هغه صفت دی حمس لري یعنی محموسه دی او دغه مجهوره دی باندې به انشاءالله موږ خبرې کوو چې کوم دا صفت لري حمس لري کوم جهر لري دی باندې به خبرې کوو دی کې کومه ستونزه نشته. او دویم اشد بل چې دی بل مرګلو دغه اشد په نامه دی دغه دال چې دی دا مفتوحه دی او د دې ضد چې دی الرخاوه. صحیح دغه تای تنیس چې دی مرګلو دغه تا چې دی دا لکه ها غوانته وقف کیږي چې دا د الرخاوه. صحیح دای د ضد دی
صحیح الرخاوه. او بل استعلاء او استفال په نامه. دریم استعلاء. الاستعلاء د لام تعریف خو موږ مخکې خبرې هم کړې وې په دې باندې. الاستعلاء صحیح الاستعلاء او دې زه چې دی استفال خو د لام تعریف به په مقابل کو الاستفال. صحیح الاستفال. استعلاء او استفال زید دی. صحیح شو. او بل څلورم ته که راشو، څلورم هغه صفت یعنی چې هغه زید لري هغه اطباق. اطباق خو د لام تعریف به په مخکې کو الاطباق. صحیح شو اطباق الاطباق. او دې زید اطباق زید چې شی دی انفتاح. انفتاح نبو لام تعریف مخکې کو. ما ته وی چې عربي کې ډېر دغه لام تعریف استعمالیږي نو الانفتاح بشي. صحیح شو. او اخیری ته که راشو مرګلو، اخیری د اصلا اخیری صفت چې دی د صرفي موضوع دی، نه ډېره تجویدي اړخ ډېر نه لري، خو دا ځینو مواردو کې مطرح کیږي. نو چې مطرح کیږي موږ به په دې باندې خبرې وکړو. اخیری د پنځم اطلاق په نامه بیا به هم لام تعریف په مخکې اطلاق. صحیح شو. صحیح. او د دې ځای چې دی الاصمات په سوال سره. صحیح شو. انشاءالله موږ به هر یو د دوی نه مفصل بیا تشریح کوو. زه به د کمره لږه داسې هغه کمه چې تاسې یا به لږه شاته کمه د کمره چې تاسو ټول معلوم شي. ښه نو مرګلو دې باندې مو خبرې وکړې. انشاءالله موږ به هر یو د دوی نه بالکل کاملا ښه دقیق تشریح کوو. تاسې دې ته تشویش مه کوئ. ما درته وویل چې همس او جهر، شده او رخاوه او استعلاء، استفال، اطباق، انفتاح او اطلاق الاسمات، دا به ټول په دې باندې انشاءالله موږ مفصلې خبرې کوو. دغه سره د نومونو سره که تاسې بیا هم اشنا نه وئ خیر ده، به هر یو موږ په جزئیاتو په دې باندې خبرې کوو. دا اوس راځم مرګلو دې ته چې دا هغه څه و چې زید یې لرلو. اوس هغه څه چې زید نه لري، ځکه دغو زید دغه دی. مثلا که زه ووایم دا یو صفت دی مثلا، صحیح دی، دغه یې زید دی، دی دوه. صحیح شو. دا بل صفت دی، دی درې، او دی زید دی، دی څلور. مثلا دا یو صفت دی، مثلا استعلاء او استفال دا شپږم زید دی. دا اطباق یو صفت دی او انفتاح دغه زید دی او اطلاق دغه ټول مجموعتا دا تقریبا لس صفت دغه شو. هغه چې اوس دې ته راځم چې زید، اوس دې ته راځم هغه صفت چې هغه زید نه لري، زید نه لري، دا به زه کوشش وکړم چې دا به لږ را دې طرف ته کړم، دا به لږ نور هم را وغځوم دې طرف ته، ځکه دا ځای ډک شو. دغسې ښه هغه صفت چې هغه زید نه لري یا متضاد نه لري، متضاد نه لري. صحیح، یعنی خپله ذات کې یو صفت دی ولی زید نه لري. که همس په نامه موږ چېرته ولې نو موږ جهر زید دی. ښه اوس که دې ته راشه مرګلو، دا اصلا اوه قسمه په مجموع دي. ما درته وویل چې غونه به هم زه د اتم په قسم درته تشریح کوم. یو د دوی نه مرګلو دې کې څه دی؟ یو صفیر اس په سواد سره، که فکر وي دغه صفیر کلمه ما چېرته په مخارجو کې کله چې ما درته ز او سین او سواد تشریح کول، ما درته وویل چې صفیر صفت، هلته ما صفیر کلمه درته ویلې دا یو صفت دی، دا په خپل ذات کې یو مستقل صفت دی، زید نه لري. ښه دویم مرګلو دې چې دی قلقله، ما به تاسو د قلقلې نوم ډېر اخیستو. اوس د بل چې دی قلقله، نو قلقله د یو بل صفت د مستقل چې قلقله په کومو حروفو کې قلقله کېږي. او بل اللین په نامه، که فکر یې مرګلو ما تاسو د مد لین په نامه یو څه شی ویلی و، خو ما درته چې مد لین په کومو حروفو کې کېږي، مثلا په واو او یا وي که نه ما قبل مفتوح وي، په دې باندې مو خبرې کړې دي. په د لین په باره کې ما هغې وخت کې در سره خبرې. او بل انحراف، انحراف دا معنی چې یعنی مطلب دا چې انحراف چې یو سړی مثلا منحرف شي، دلته هم یو صفت منحرف کېږي. ښه پنځم مرګرو دې ته تکریر، تکریر به په را کې به ما کله درته ویلې چې دا تکرارن راځي، دې کې یعنی تکریر راځي.
ښه شپږم التفشي په شین کې به ما درته وویل چې دا داسې پش کېږي د اواز یې لکه دغسې لکه رنګ چې په هغه کې نو التفشي نو اخیر مرګلو چې ما درته ووی غنه په نامه الغنه ما درته ووی چې د غنه چې دی دا کې کله چې تطویل یعنی اوږدوالی او لنډوالی راشي نو بیا غنه مطرح کېږي د صفت په توګه غنه هم مخرج په توګه مطرح کېږي او هم د صفت په توګه خو کله چې غنه یعنی نون مثلا میم مشدد وي دغو کې مثلا هغه راشي مثلا اوږدوالی لنډوالی اواز کې راشي بیا د یغو مخرج هدف نه وي بلکې د یغو صفت هدف وي مثلا لکه ان الذي نو ان دغه تطویل راغلو دلته مثلا نو دلته اکثر چې نو ته چې وایي دا تطویل د اواز تقصیر کله تقصیر او تطویل د اواز چې کله مطرح شي هغې کې بیا غنه د مخرج په توګه نه بلکې غنه باید د صفت په توګه مطرح شي ښه دا خو دا و مرګرو دا ما درته وویل چې هغه صفتونه دي صفتونه په مجموع کې په دوه ډوله دي ذاتي صفت هغه صفت ته وایي چې د حرف نه هېڅ وخت نه بیلیږي همیشه په هر حالت کې د حرف سره دي او عرضي صفت هغه ته ویل کېږي چې کله د حرف سره د ځینې عواملو پر اساس وي که ځینې عوامل نه وي سبب نه وي دام نه وي که سبب وي دا وي که سبب نه وي نه وي نو مطلب دا چې ذاتي صفتونه بیا په دوه ډوله دي یو هغه دی چې زید لري مثلا همس دی زید جهر دی شد ده زید الرخاوه استعلا دی زید استفال دی اطباق دی زید انفتاح یا ازلاق دی زید اسمات دا زید لري ځینې دی زید نه لري لکه صفیر و قلقله و لین انحراف و تکریر و تفشي او غنه دا چې دی دا خپله زید نه لري چې مقابل کې زه زید ولیکم نو و دا شو او دغه پنځه دی زید سره لاس ولس یو بل صفت هم دلته باید وی چې د یو صفت معنی د استطاله په نامه یو بل هم پاتې شوی دی او ما وی چې دا څنګه دلته به زه باید ولیکم اتم ځکه چې لاندې نه راځي مرګلو مجبور یم دلته یې ولیکم الاستطاله په نامه الاستطاله خو دلته یو مشکل پیدا شو چې ما دلته ولیکلو چې اوس به زه د عرضي صفات څنګه کوم کاشکې دلته چیرته ځای وای چې دا تام ما دلته لیکلی وای دغه هغه چې متضاد نه لري خو په هر صورت مشکل نه دی مرګرو عرضي صفات په باره کې دغ په باره کې ما مخکې خبرې کړي دي مشکل نه دی مشکل نشته صحیح دی دا د دغ سره دی صحیح دا عرضي صفتونه مثلا دا معنی چې کله وي که سبب وي او که سبب نه وي هر وخت نه واقع کېږي لکه هغه ذاتي صفتونو غونته نه دي مثلا دې کې مثلا موږ اخفا ویلی دی اوس اخفا خو هر وخت مثلا دا یو موقت صفت دی یو عرضي صفت دی مثلا که نون ساکن او تنوین نشاته د اخفا حروف راشي اخفا کېږي که نون ساکن تنوین نه وي نور په هر حالت کې نه کېږي وګوره دایمي خبره نه ده مثلا که اظهار په نامه صحیح شو اظهار یا مثلا ادغام چې موږ دې باندې مفصلې خبرې کړي دي کې هیڅ ستونزه نشته اظهار ادغام اخفا یا مثلا اقلاب صحیح دې په باره کې خو مهمه خبره چې دې کې دی چې تر اوسه یا مثلا سکون یا مثلا دغه او یا چې مهمه خبره چې تر اوسه موږ خبره نه دی په دې باندې کړی او وخت نه وخت به ما یادوله هغه ترقیق په نامه دی ترقیق که عربي ژبې ته واړو الترقیق الف لام به هم پې مخکې کمه التفخیم په نامه چې دا موضوع ډېره تفخیم مهمه موضوع دی التفخیم صحیح نو د ترقیق او تفخیم نور ټولو باندې که مثلا سکون دی مثلا دغسې سکون دی که شد دی دغو مثلا ټولو مواردو باندې مو خبرې کړي مهمه خبره دې کې تفخیم او ترقیق دی چې په دې باندې به انشاءالله العزیز موږ په راتلونکي درسي لیکچرو کې خبرې کوو چې دا څه ته ویل کېږي ښه نو مرګلو دا په مجموع کې یو تاسو ته یو ذهنیت و چې ما درکړو د صفاتو په هکله چې د عربي ژبې توري صفات په مجموع کې ذاتي او عرضي په دوه ډوله دي بیا دغه ذاتي چې دی بیا په دا خپل ذات کې بیا په دوه ډوله دي چې یو متضاد زید ولري چې هغه پنځه ډوله زید سره لس کېږي او بل چې زید ونه لري چې هغه په مجموع کې ماته چې په اووه قسمه دي خو ځینې خلک غنه دي یو صفت په توګه نه کوي ولې غنه کې
کې کله چې تطویل او تقصیر راشي بیا مخرج نه دی بلکې دا صفت دی چې هغې باندې به هم انشاءالله خبرې کوو. او بل عارضي چې د اخفاء اقلاب اظهار او ادغام او سکون او شد مثلا ترقیق و تفخیم دی چې په هغې باندې به انشاءالله خبرې کوو. مرګلو دې په خاطر چې ویډیو وګدا نشي زه به ډېرې خبرې نه کوم، خو اوس به همس او جهر دغه ابتدا اوس به هغه ذاتي صفاتو ته راځم. په ذاتي صفاتو کې هغه صفات چې هغه متضاد لري هغې کې اول نمبر چې د همس او جهر په نامه دی. په همس او جهر باندې به زه اوس خبرې کوم چې همس څه ته وایي او جهر. راځئ چې اوس انشاءالله العزیز د دغه نه شروع کړو، داسې به پسې ځو بیا به داسې متضاد چې نه لري مثلا صفیر او قلقله او لین انحراف تکریر او تفشی او استطاله او غنا باندې. او بیا خو دا موږ ویلي دي دغه نوره دا مشکل نشه په احکام د حروفو کې انشاءالله ترقیق او تفخیم چې دا پاتې دي په دې باندې به هم خبرې کوو. نو اوس به راشو ذاتي صفتونو ته. په ذاتي کې هغه چې متضاد لري نو همس او جهر ته. نو دغه تخته به زه پاکه کړم ځکه چې موږ سره د همس او جهر د تدریس لپاره تختې کې ځای نشته. نو زه به دا پاک کړم انشاءالله په هغې باندې به خبرې وکړو. ښه همس مرګلو همس اصلا چې شته ویل کېږي همس لکه همس نرمي ته وایي. نرمي ضعف یا کمزوري والي ته، کمزوری ضعیفه یا نرم. صحیح نرم. نو ذاتي صفات دي په ذاتي کې هغه چې زید نه لري. په زید کې بیا مثلا اوس همس او جهر باندې راځو. صحیح شو د عربي ژبې د ټولو صفات. اوس به راشو همس او جهر. ښه اول خو مثلا دا اصلا همس او جهر د هوا د انحباس او جریان پر اساس باندې دي. صحیح شو مثلا زه وایم چې مثلا که زه داسې ولیکم الهمس والجهر. صحیح دغه د جهر دغه دوه صفتونه دي چې دا د یو بل متضاد دي مرګلو، د یو بل په ضد کې واقع دي. اصلا همس زه معمولا ما درته ویلي چې زه ډېر د تعریفونه نه لیکم او نه دې موقع وي، خو زه ډېر تشریح کوم. تاسې کولی شئ چې کتابچې کې دغه شی ولیکئ. همس اصلا نرمي ته وایي، ضعف یعنی کمزوري، نرمۍ ته ویل کېږي. او جهر بیا د دې ضد دی. مطلب دا چې هغه تیزوالي ته مثلا سختۍ ته البته هغه چې نرمي وي دا سختي. نو په دې زه مرګلو کمره اړوم یو څو مختصرو ټکو ته ځکه چې تاسې باید پوه شئ په دې باندې چې زه څه وایم دغه همس او جهر باندې. ښه مرګلو وبخئ همس او جهر دا د یو بل متضاد الفاظ دي چې د یو بل په مقابل کې کارول کیږي ځکه چې دا ذاتي صفتونو کې هغه صفات دي چې هغه ضد ولري. نو همس نرم ته ویل کیږي، نرم او یا ضعیف کمزوري ته ویل کیږي. جهر د دې سخت یعنی ضد دی. خو دلته همس مرګلو دلته دوه رګونه دي. دلته د صوتي په حنجره کې تاسې به حنجره نوم ریدلی وي. یو څوک چې ښه زمزمه کوي، ښه ترنم کوي، موږ به دا ډېره ښه حنجره لري. مطلب دا دغه حنجره د صوت یا د اواز په ښکلوالي کې ډېر اساسي رول لري. چا چې حنجره ښه وي هغه ډېر ښکلی اواز لري. اصلا معمولا که سندرغاړی مو وایو، ځینې دغه سندرغاړي یا نطخوانان یا مثلا څوک ترانې وایي هغه ډېرې ښې یعنې ښکلې حنجرې لري. د هغو اواز صفا وي، ډېر ښکلی اواز کوي. نو حنجرې کې دغه دوه رګونه مثلا دغه الوترین صوتیین دغه دوه رګونه چې دي مرګلو دغه د صوتي دغسې او د کومې حنجره مثلا چې دی دغه رول لري. دغه دوه رګونه که تاسې چېرته اورېدلي وي هغه قاري صاحبان چې زیاته قلقله کوي یا په جهر سره زیات دغه قرات کوي، زیات تطویل کوي، وګدوي د اوازونه، یغه دلته د رګونه پړسیږي. دغه رګونه نو دا په همس او جهر کې ډېر اساسي رول لري. مثلا دغه رګونه که فکر مو وي مرګلو د ځینې وخت کې که څوک یعنی خدای نکړه یو څوک د معلوم نه وي یا بیهوشه وي نو بیا یو څوک چې راځي چک کوي چې دا دې کې ساه شته که نشته نو بیا دغه ځایونه یې چک کوي. دغسې یو لاس کې ګرځي د دې په خاطر چې دلته دوه ډېر د نفس یا د جریان دپاره دوه اساسي رګونه شته. نو کله چې څوک قرات کوي دا رګونه معمولا پړسیږي. دغه دکې دوه رګونه دلته ستر رګونه په دواړو کې نو دغه شته. نو دا ډېر اساسي رول لري مرګلو. کله چې زه وایم چې وترین صوتیین یا په عربي کې دغه دوه رګونو نه
هدف د دوی چې حنجره کې دي صحیح دغسې داخل له طرفه دا ډېر اساسي رول لري په همس، خاص کر په همس او جهر کې. نو مرګلو هدف مې دا دی چې تاسې څنګه پیدا کړئ چې همس کوم دی کوم جهر کوم دی. ما درته وی چې همس نرمي ته ویل کېږي. نو دا هغه حروف 10 حروف په همس کې هغه 10 حروف دي چې ځینې خلک دې دپاره وایي چې سکته شخص فحثه شخص، یا وایي چې فحثه شخص سکت. نو دغه 10 حروف چې دې جملې کې مجموعاً راټول شوي دي دا 10 حروف مثلا داسې دي. که زه وایم چې مثلا سین یا شین اواز وکړم اش، اوس که ته خولې ته د شین په اواز ادا کولو سره هغه کې دغه نفس دغه جریان د هوا چې دی جریان د اواز جریان پیدا کوي. اش اف اف. که ته د لاس مخې خولې ته ونیسې دلته جریان د هوا شته. دا اواز چې راوځي د هوایي کڅوړو نه دا جریان پیدا کوي، موانع نه لري. نو اش اف اف. مثلا دا اف اف دا په ټولو کې مرګلو مثلا سین سره اس اس. نو که تاسې د خولې مخې ته لاس ونیسئ دغه جریان د هوا چې راوځي مستقیما په لاس باندې لګیږي. یو تمرین. نو دا همس دی. دا کله چې زیاته جریان د هوا زیات خارج شي دا همس دی. او بل دغلته تاسې لاس کیږدئ دغه رګونو دوه مهمو رګونو باندې تاسې دغه همس حروف تاسې تلفظ کوي نو دا اهتزاز نه کوي، دګیږي نه، ځکه چې جریان د هوا بیرون وځي دوی باندې فشار نشته. اش اش وګوره اش اش. دا هیڅ ټکان نه خوري. اهتزاز دلته په دغه وترین صوتیین باندې کوم ټکان نشته ځکه چې جریان د هوا چې دی دا جری دی. دلته موانع نشته چې د هوا را واپس کړي او دغه وترین صوتیین دغه باندې فشار وارد کړي، دا یې وپړسېږي یا اهتزاز یا دګیدا پیدا کړي. دا شی نشته. نو موږ وایو چې اس 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 اش. وګوره دلته هیڅ ډول اهتزاز نه لیدل کېږي. برعکس اوس. او مطلب دا په همس کې څو شیان تاسې زده کړه. همس یوه طریقه تاسې دا زده کړه چې دا د جریان د هوا دی، موانع نشته، مکمل اواز دغه نفس چې دی مثلا دا جریان پیدا کوي، موانع نشته. نو مکمل جریان پیدا کوي. نو موانع چې نشته مطلب دا چې دا اهتزاز نه پیدا کوي. یو ډیر نرم اوریدل کیږي. نرم د همس نرمي ځکه وته اش یعنی ډیر سخت غوږونو ته یعنی دی اوریدنه لګه ضعیفه ده. اش اس اف. صحیح جریان. او بل طریقه دا ده چې مثلا دغه رګونه چې دي دا اهتزاز نه پیدا کوي، ټکان نه پیدا کوي ځکه دغه جریان د هوا بیرون روان دی نو دا نه قطع کوي. صحیح شو. مثلا که تشکرون تشکرون. صحیح. مثلا او بل تش دا که شین متحرک وي که شین ساکن وي په دواړو کې عین صفت شته. صحیح دی. خو په ساکن کې اکثره دغه صفت ډیر څرګند دی، ډیر ښکاره دی نسبت په متحرکو حروفو کې ده. او بل مرګلو د دې ضد جهر چې موږ وایو دا ښه اورېدل کېږي نسبت همس ته. صحیح شو. یا محموس حروفو ته. نو مجهور نسبتا دا تیز لکه. یو دویم دا چې د اوا دومره جریان نه پیدا کوي. اوا چې د انحباس یعنی حبس کیږي، دا موانع جوړیږي، انحباس د هواوي نه جریان د هوا. نو په دې اساس باندې دا قید کیږي. کله چې اوا جریان قطع شو دلته په دغه وترین صوتیین په دا باندې فشار راځي، دا اهتزاز پیدا کوي، دګیږي. مثلا اج 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 اج. وګوره دستونه اج ځکه چې جریان دی اواز چې دی
بندیږي. کله چې جریان د هوا بند شي نو په دغه صوتي تارونو باندې یو فشار وریدېږي، چې دا فشار ورید شو دا اهتزاز پیدا کوي، داسې دګیږي. مثال زه تاسو یو مثال که درکړم، که مثلا تاسو د اوبو پایپ لیدلی وي، اوبو پایپ چې اوبه جریان قطع وي روان وي، جریان اوبه روانې وي د پایپ نه منظمې، بالکل د پایپ خورېږي نه، ډېر داسې لاسم په کېږده د دې حرکت نه معلومیږي. خو که چېرته د اوبو پایپ ته سر بند که، د کوم ځای کې اوبه چې دي دا بند که، نو پایپ به داسې خیزونه ووایي، یو بل ته داسې دګېدا شروع کړي، داسې دګېدا فشار راشي. ولې چې دا په اصلي هغه باندې منبع باندې فشار ورید کړي. یا مثلا تاسې به د هوا پایپ لیدلی وي، د موټرو ټیرونو ته هوا چې پې ورکوي، کله چې صحیح وي خو صحیح، کله که دې ته هوا بنده کړي د پایپ داسې دغه هغه لاین چې دی داسې منډې وهي یو بل طرف ته، ځکه چې هغه جریان. نو مطلب دا چې په حمس کې جریان د نفس د هوا چې د جریان لري، هیڅ قسم دلته اهتزاز نه راځي په دغو رګونو باندې. خو کله په جهر کې کله چې مثلا د جریان د هوا قطع شي، انحباس راشي، ونیوی شي، نو واپس دغه فشار راشي په دغه وترین صوتیان په دغه رګونو باندې، نو دلته یو اهتزاز پیدا شي، یو ټکان پیدا شي. نو موږ وایو چې اج اد اد اد. اوس که تاسې دلته لاس کیږدئ اد، دلته اج اق، دلته مثلا یو رقم ته جریان پیدا کیږي، یو ټکان اهتزاز پیدا کیږي، یو. دویم که چیرته تاسې دلته مخ ته لاس ونیسئ اج، نو دا وګوره د هوا جریان نشته، هوا نه لګیږي لکه څومره چې په حمس کې لګېده. په حمس کې څومره هوا بیرون لګیږي، اش اش اس اس. وګورئ مکمله هوا په لاس لګیږي، خو په جهر کې دا نه لګیږي، اج اج اج. دلته هوا نشته او دلته برعکس اهتزاز شته، اج 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 اج. صحیح. نو دا اساسي موضوع مرګلو چې ما درته وویلې. اوس به زه په تختې باندې دا خبرې درته وکړم. ښه، دا خو الحمدلله په دې باندې پوه شو چې مثلا دا څنګه وکړو او څنګه ونه کړو. ما مرکرونه څه شو دا هغه دی. ښه، نو مرګلو ما درته وویل چې حمس کې دا خبره ډیره مهمه ده چې په حمس کې دا هوا چې دی په حمس کې جریان پیدا کوي. صحیح شو؟ جریان د نفس ویلی کې، جریان د نفس. صحیح شو؟ نفس. او دې کې جریان د نفس وي. خدای دې وکړي چې د نفس ته تاسې نفس ونه وایي، نفس بیا شخص ته وایي کل نفس لکه ذائقة الموت. نفس نه نفس په فتح دفاع سره جریان د نفس. صحیح شو؟ او جهر کې بیا څه دی؟ دا هوا قطع کېږي، انحباس د نفس دی. صحیح شو؟ انحباس د حبس نه اخیستل شوی دی. حبس نیولو ته وایي چې تیر شي، ونیوی شي. محبس، تاسې به حبس نه ما اورېدلی وي، فلانی حبس، محبوس، محبس جیل ته وایي، محبوس څوک چې بندي شوی. حبس نیول، انحباس انفعال په وزن دی، نو نیونه. صحیح شو؟ لکه مصدر غونته، انحباس د نفس. صحیح شو؟ نو دې کې جریان دغه نفس، انحباس د نفس یا جریان د نفس، نو دې کې دغه سا چې دی، سا جریان پیدا کوي، او دغه وترین صوتیین چې دا اهتزاز نه لري او دا ضعیف اوریدل کیږي. دا برعکس ډیر قوي اوریدل کیږي. دویم دا چې نفس انحباس نیول کیږي، او دریم دا چې دې کې دغه وترین صوتیین یو اهتزاز، یو ټکان پیدا کوي، ځکه جریان د هوا قطع شي، ونیوی شي هغه طرف ته. دا نو مرګرو دا کې حمس ته که چېرته راشم دا لس حروف دي. څو؟ لس توري دي، او بقي ټول توري په هغه کې دي. ښه، په جهر کې. صحیح شو؟ ښه، دا لس توري کوم توري دي؟ نو که زه درته وایم، زه به یو جمله درته ولیکم چې دا لس توري کومه دي. مثلا سین، کاف، تی. صحیح. سکته. ښه، او فی، حی، سی، او دغه هی. صحیح شو؟ دغسې. فحثه شخص، شین، خی، صاد. شخص
یو سین کاف دوه تی درې د فا یا فی څلور ح یا ح پنځه س یا س شپږ ه اووه شین اته او خ یا خ نهه او سواد سره لس. دغه لس توري چې دي سکته فحثه شخص یا فحثه شخص سکت چې سره کم ته تاسو وایي جمله ده صحیح شو. دغه لس توري ما په جملې شکل سره درته ولیکل چې بیا درنه هیر نشي. دغه لس توري د همس کې راځي. په دغو ټولو کې همس اس اک ات اف اح اث اه اش اخ اص. په دغو ټولو کې مرګلو همس راځي، یعنی جریان د نفس یعنی جریان د هوا کېږي. دې کې دغه وترین صوتیان اهتزاز نه کوي، دا په غوږونو نه ضعیف اورېدل کېږي. دې کې جریان د نفس وي. دا درې شیان زده کړئ. جریان د نفس، وترین صوتیان اهتزاز نه کوي، په غوږونو ډېر ضعیف اورېدل کېږي. دا همس دي. اوس به وایي چې ښه دغه نور څه دي. اوس جهر کوم حروف دي؟ جهر مرګلو دغه بقي 19 حروف چې ما درته وویل چې تقریبا لاس 19 نهویشت بقي ټول حروف، بقي 19 حروف چې دي دغه یا توري دغه ټوله په دې کې راځي. مثلا د دغو لاسونه سوا ټول، مثلا اج جیم، مثلا دال، مثلا زال، مثلا را، دغسې پسې ځه. صحیح شو؟ دغه حروف که دې کې مثلا تاسې کولی شئ چې یو مثال دې کې اس اس نو دا س اس نو تاسې د سین اواز وګورئ، جریان مستقیما د هوا مستقیما په لاس باندې حس کېږي. اس که تاسې دغه رګونه ونیسئ دلته کوم اهتزاز نشته، دا همداسې دوه. دریم دا چې دا لږ په غوږونو باندې ضعیف اورېدل کېږي. اس صحیح. او که چېرته دلته راشئ مثلا لام زه ووایم، صحیح شو؟ ال. اوس ګورئ لام ته ال مخ ته چې هوا دغه خولې مخې ته لاس ونیسي ال، دلته هوا نشته، جریان د نفس یا جریان د هوا نشته، د هوا قاعده یو. دویم دا چې د لام اواز د دې نه ډېر دقیق اورېدل کېږي په غوږونو. ال وګوره دا دروند اواز دی، دا ضعیف اورېدل کېږي. دا قوي اواز دی، دا همداسې دوه. دریم دا که تاسې دغه رګونه ونیسئ دا اهتزاز لري. دغه یو دلته اهتزاز شته. نو دا یو مثال و مرګلو. دغه لس حروف دغه دا همس والا دي او بقي ټول حروف چې دي هغې کې جهر دی. نو زه که درته ووایم لږ نورم واضح هغه دا دی چې دغه حروف ته محموسه حروف دغه ټولو ته المحموسه ځکه مؤنث دی. ما ته وایي چې ټول حروف په عربي کې مؤنث دي. که زه وایم سین المحموسه، مثلا فا المحموسه، مثلا دا ټول هغه دي. ما درته ویلی چې فتحه چې شی ولې مفتوح وي، ضمه چې شی ولې مضموم وي، کسره چې شی مکسور، نو همس صفت چې شی ولري هغه محموسه. صحیح شو؟ هغه محموسه وي. او دا که د جهر صفت شی ولري هغه مجهوره، المجهوره، مجهوره. صحیح. نو دا اصلا ما مفعول حالت ته واړولو. نو تاسې هم کولی شئ چې مفعول حالت ته واړوئ، په اسانۍ سره دې کې کومه ستونزه نشته. المجهوره، المحموسه. صحیح شو؟ دې کې همس شته، دې کې جهر شته. مرګلو دا د نننۍ ورځې درس و او انشاءالله چې دې کې به کومه ستونزه نه وي. درس اسان و، د همس او جهر دومره سخته خبره نه وه. تاسو زه مطمئن یم چې تاسې همس زده کړی وي، زید جهر دی، بیا مو جهر زده کړی. او که همس نه مو ښه دماغ نه وي خله شوي، په جهر مو دماغ خله شوي وي، نو بیا مو همس هم زده کړی، ځکه چې همس زید د جهر دی. نو مطلب دا د لس حروف چې ما درته په یو جمله کې ولیکل، دغه لس حروف په همس کې دي او باقي ټول حروف هغه په جهر کې راځي. نو ما درته دا موارد واضح کړه، دوی توپیرونه. نو الله دې وکړي چې په دې مو دماغ خله شوي وي. که څه ستونزه وه زه مو بیا هم خدمت
خدمت کې هم تر بعدي درس چې راتلونکي چهارشنبه د افغانستان په وخت د شپې په 7 بجو پیلېږي. تر هغې مو په لوی او متعال خدای سپارمه. ښه وختونه.